دا احادیث مبارکو بیان چې دی هغه په دا کې دی د دې بیان دی چې د دوو انسانانو په مابین کې د یو فریقینو په مابین کې د صلح راوستل او د دوی په مابین کې جوړ د چا په مابین کې جوړ راوستل د انسانان په مابین کې اتفاق راوستل اتحاد هغه پر یو اخلاق باندې پر یو استرخام باندې سره راټولول د دوی په مابین کې جوړ راوستل دا د دې فضیلت بیانېږي او حسد و کینه و دا بغض چې دی د دې مذمت دی چې دا د انسان اعمال خوري هغه حسنات اعمال خرابوي او د غیبت مذمت چې د انسان یو عیب جویي د هغه عیب بیانول د یو چا غیبت کول د دې مذمت ډېر چې دا ډېر لوی ګناه ده اول حدیث شریف د دې خلاصه دا ده حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو فرمایل زه وتی ته دې شی نه دروښیم چې هغه افضل دی په درجو کې تر روژو هم افضل دی تر صدقه هم افضل دی تر لمانځه هم افضل دی دا نه دروښیم ابو درداء وایي قلنا موږ ټول بلا بېشک یا الله نبی یا رسول الله راوښیه نبی رسول الله وایي راته وویل چې اصلاح په مابین کې د خلکو هغه خصلتونه هغه خویونه چې د خلکو په مابین کې جوړ راسي اتحاد راسي اتفاق راسي یا د دوی یو نیت په لبه د انسان یې جوړ کړي سره دا تر روژو تر لمانځه تر صدقې تر دې افضله دی او بیا یې دا وویل هغه اخلاق هغه افعال د انسانانو په مابین کې نفرت راولي انسانانو په مابین کې فساد راولي دا حالکتون دی دا خریونکي دي چیش خري دین خري دی نه چې بېشتان خري هغه دین خري دین خرابوي د انسان دین دی د دینه سدی خلاصي دا دین افعال دا دینیات او د عبادات دی ځل خلاصي انسان دا د چا په مابین کې فساد راوستل لکه چاړه چې پر سر تېره کړي چې څنګه بېشتان صفا کوي وایي دا د دین څخه اوس سوال دا دی چې دا خو نو دی ظاهره دونه دغه نه معلومېږي څنګه تر روژو افضله دی روژې خو ډېر لوی عبادت دی صدقه ډېر لوی عبادت دی او لمونځ ډېر لوی عظیم عبادت دی د اول د اسلام کې اول رکن دی دا څنګه تر دې افضل دی نو ملا علي کاري رحمت الله علیه وایي ځینې علما فرمایي چې تر نوافلو افضله دی یعنې تر نفلي روژو دا اصلاح راوستل افضله دی تر نفلي صدقه تر فرضي زکات نه تر نفلي صدقه دا افضل دی تر نفلی المنزو افضل دی ځینې علما دی وایي او ځینې علما دی فرمایي چې یا هغه فساد چې په مابین کې د خلکو راځي چې هغه و مالونه هلاکت د مالو هلاکت کې راځي هغه کې د نفسو هلاکت راځي یا هغه کې قتل او قتال او غارت او لوټ مار کې راځي تر هغه فساد چې دغه اصلاح راسي تر فرضي روژو تر فرضي لمانځو تر فرضي صدقه هم افضل دی ولې یو دا دی چې د لمانځو د روژې او د صدقې قضا راګرځي او که د چا په مابین کې دونه بد راسي چې هغه هلاکت د مالو راسي تباهي راسي یا د نفس قتل راسي د دې قضا نه راګرځي دغه قضا راګرځي دا وجه تر فرضي هم افضله او دویم علما دا فرمایي ابن علي کاري رحمت الله علیه غټ عالم دی هغه وایي چې دا وجه د سیاه د دې وجه دا د سدا د الله تعالی د حقوق څخه دي دا لمنځونه دا زموږ روژې دا زموږ صدقات یا زکات دا د الله د حقوق څخه دي نو الله پاک غني ذات دی الله محتاج نه دی وشته که د الله په حقوق کمی بیشي راسي الله به معاف کړي دا د بنده حقوق دي د بنده حقوق ډېر ګران دي په دا وجه باندې دا ویل سوي دي نبی اسلام وویل چې زه دی شی دروښیم چې د خلکو په مابین کې جوړ راوستل او د خلکو اتحاد اتفاق راوستل صلح کول په مابین کې دا تر لمانځو تر روژو تر دې افضله شی دی هغه په دا وجه چې هغه د بنده حقوق دي یا د الله حقوق دي وعن ابي درداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه مبارک وفرمایل الا اخبركم زتيت ندر وشين بافضل من درجه الصيام بهترين تر درجه الرجوع او الصدقه والصلاه قال قلنا بلى يا رسول الله راوشه قال نبي اسلام اصلاح ذات البين اصلاح راوستل ذات البين هاغه په مابین کې چې د عداوت وي اصلاح راولي او فساد ذات البين
هغه افعال او هغه اعمال کول چې د خلکو په مابین کې نفرت پیدا کیږي، هغه اخلاق هي حالقه، هغه حالقه دي، هغه خریونکي دي. چې خري دېشتان خري معنا په هغه باندې دین خري، دین خرابوي. دا بل حدیث د حضرت زبیر دی، دی راوي دی، د دې معنا هم دا دی چې حسد او بغض دا د مسلمان سره نشي، چې د مسلمانان مابین کې یا حسد وي یا بغض وي یا عداوت وي یا نفرت وي یا دشمنی وي، دا نه دی. د مسلمان دشمن چې دی هغه بس دغه دی چې هغه د ظاهري کافر د انسان دشمن دی، د مسلمان شیطان د انسان غټ دشمن دی. او په حدیث کې راځي غټ دشمن هغه دی چې د انسان د دوه پښتۍ په مابین کې دی، د دوه پښتۍ په مابین کې هغه د شیطان حرکت دی، د انسان غټ دشمن دا دی. نو مسلمان د مسلمان دشمن نه کیږي، که یې خود نفرت راځي نو وای داسې حسد و بغض عداوت سبا ځان ګوري. وعن زبیر رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وویل ولدب الیکم داء الامم، دی سوکه به دی شهارې وي، دی سوکتۍ ته د مخکې امتو د یهودو د نصاراو خویونه پتۍ ننوځي. ول دی سوکه درځي. هغه څنګه په هغو کې فحاشي وه، په هغو کې نفرت و، په هغو کې حسد دی، په هغو کې بغض دی، په هغو کې فحاشي ده، زناکاري ده، په هغو کې د مسلمان حقوق لټول دي، او په هغو کې زناکاري ده. نبی علیه السلام ورته ویل دی سوکه دا د پخواني امتو سمرا دا دی د یهودو د نصاراو د دې خویونه به د مشرکانو پتۍ کې ننوځي. اوس د غیبي اوس دا خویونه لکه فحاشي کول، زناکاري، غلاوي، دا رقم ژیړې پنډۍ کول یا خریل، نبي علیه السلام دا د مشرکانو علامې دي. بریتونه غټول دا د مشرکانو علامې دي. پتۍ کې به دی سوکه درنه نوځي، دا خویونه درځي به. بیا موږ دا چشتي الحسد و بغض و دغه اعمال دي او دا حالق دي، دا هغه دین خري، دی نسي ویښتان ورستۍ لپاره هغه د دین سم باسي، دین ستۍ هغه د لاسه څه باسي، د دین اعمال هغه د سنت او د هغه پیروي د نبي علیه السلام د پیروي د اطاعت کول، هغه اعمال ستۍ څه دی سوکه بیایي دا اعمال. عن زبیر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دب الیکم، دی سوکه سرایت کی، دی خفیه تیله درځي داء الامم، هغه مرضونه هغه عادتونه د مخکې امتو له په تیله درځي قبلکم. الحسد حسد والبغضاء بغض هي الحالکة، دا خریونکي دي. لا اقول تحلق شعر، زه دی نه وایم چې دا ویښتان خري، ولکن تحلق دین، هغه د دین خرابي راولي. دا بل حدیث کې بیا نبی علیه السلام مذمت د حسد و د کینې د بغض د دې عداوت د دې کړی دی. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی علیه السلام اياكم تی ځانونه ګورئ والحسد د دغه سینې د امراضو څخه، دا د سینې مرضونه دي چې انسان په زړه کې حسد و کینه بغض عداوت او عیب جویي، د انسان یو کمه باندې پسې کېدل، انسان په یو کډي کې اچول، دغسې دي هغه تیله درځي. ایاکم والحسد، د دې څه ځان ګورئ. فان الحسد، دغه مرضونه د زړه چې د سینې چې دي د حسد و کینه و بغض، یأکل الحسنات، دا نیکۍ دی خوري، کما تأکل النار، لکه اور چې خوري الحطب، اور چې لرګي خوري، دا اور چې وچ لرګو ته واچي څنګه دی سره ننباسي، دی سره ماتوي، دی ختم کوي، هغه یو مټ ایرې پاتې شي. دا رقم دغه اعمال چې دي دا د سینې امراض، دا حسنات خوري. اوس دلته سوال کېږي، یو علمي طالبي سوال دی چې ظاهر خو دا دی چې دا خو د معتزلو دلیل کېږي
نیکی چې دي هغه چې د حسد و بغض و کینه دغسې دي حسنات خوري. دا دوی وایي معتزله وایي چې د انسان نیکي ختم کیږي. اصل کې خو دی حسنات چې دي هغه سیئات بیایي. اصل نیکي چې دي ګناوې رژي. قرآن کریم کې آیات دی ان الحسنات یذهبن السیئات. الله تعالی وایي حسنات ستۍ نیکي چې دي هغه ګناوې مټاوي. د انسان څه یو ګناه وسي نو یو صدقه وکړي یا 2 رکعاته لمونځ وکړي یا توبه وکاږي استغفار ووایي بس هغه بخښل کېږي. دا بدۍ څنګه نیکۍ بیایي؟ نو علما د دې جوابونه کوي وایي دی د دا نیکۍ جمال بوځي. د هغه نیکۍ چې دی هغه حسن و هغه جمال چې دی هغه ځایلوي. د دې معنا دا دی لکه هغه یو بت چې دی هغه دغه ورته وایي ایلو ورته وایي هغه صبر چې و عسل ته ورواچي عسل فاسدوي. دغه رقم وایي د حسنات چې دي دا سیئات چې دي هغه ایمان دی خرابوي. نو د دې یو معنا دا دی هغه حسن و جمال یې بیایي. دغه د انسان بدۍ چې دي دا نیکۍ دا رقم هغه حسن و جمال یې بیایي. دویم دا دی دغه یو سړی چې حسد و کینه و بغض عداوت یې د یو چا سره وي هغه دی بیایي په آخرت کې دی توبه نه وکاږي دا سړي څه معافي نه واخلي نو خو په آخرت کې هغه نامه اعمال کې به د ده نیکۍ و هغه ته ورکول کېږي. په نامه اعمال کې په هغه نامه اعمال کې خو د ده نیکۍ ډېرې کړي دي. نو لکه حدیث شریف کې راځي یو سړی به په قیامت کې د ډېرې نیکۍ سره راسي. لمونځو سره د روژو سره د ډېرو نفلو سره د ډېرو صدقات سره به راسي. خو دی وي هغه به بیا مسکین پاتې سي. نبي علیه السلام وویل زما د امت مسکین څوک دی؟ صحابه کرام وویل نو خدا به سي لا مال ولا درهم ولا دینار سي مال درهم و دینار نه لري. نبي علیه السلام وویل یا دا نه دی هغه مسکین دی چې د ډېرې نیکیو سره رالی محشر لره راغلی وي په دنیا کې ډېر نوافل کړي وي خو بایللې وي د بل په عیبو باندې د بل په غیبتو باندې د بل یې بل سړی وهلی وي د بل عزت یې اخیستی وي د بل عیب جویي یې کړې وي د بل سره یې حسد کړی وي. په دغه کې د توبه نه وي کښلې دا ځي د بل په خوب کې ځي ولاړ سي بیا دی مسکین پاتې سي. دغه وجه ده دغه په موږ کې په زما په امت کې مسکین دغه سړی دی. دا نه دی چې هغه دنیا او مال نه لري. دا بل حدیث هغه په باره کې د دې دی چې یو مسلمان ضرر رسول په مشقت کې اچول په هغه کې مبتلا کول دا مه کوه. دا ډېر لوی عذاب دی. بیا به الله تعالی دا سړی په تکلیف کې اچوي. وعن ابي سرمة ان نبي صلى الله عليه وسلم قال من زار الله به. من زار کچا یو ضرر نقصان ورساوي وی چاته هغه بلا وجه بلا حق نو زار الله به الله پاک به هغه ته یو دی اسباب جوړ کړي چې هغه به په تکلیف کې ولویږي. ومن شاق الله علیه کچا یو مسلمان په مشقت کې په تکلیف کې واچوي او یا په یو عداوت په مخالفت کې واچوي نو شاق الله علیه الله پاک به پر هغه باندې بیا تکلیف راولي هغه سړی په تکلیف کې اچوي. دغه په باره کې بل حدیث دی د حضرت ابوبکر صدیق چې یو مسلمان ته ضرر رسول باره کې ډېر وعید راغلی دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي پیغمبر علیه السلام وویل چې د خدای د رحمت لرې دی د خدای د بارګاه رب العزت د قرب څخه د رحمت څخه لرې دی هغه سړی چې و مؤمن ته بلا حق تکلیف ورسره رسوي او یا دی په غدر کې په دوکه کې اچي چم ورسره کوي. دا د خدای د عظیم دربار څخه د رب العزت د قرب څخه د رحمت الهي څخه دا سړی لرې دی. دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي ابوبکر صدیق ډېر لږ روایتونه کړي دي که څه هم د نبي پاک صلی الله علیه وسلم سره دی ډېر نږدې وسوی دی. هغه وجه دا د دی وایي ډېر احتیاط یې کاوه. وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون د خدای د رحمت
د بارګاه الهي څخه لرې دی. من زار مؤمنا چې څوک نقصان رسوي یو مؤمن ته په تکلیف کې اچي او مکر به یا هغه ته یو فریب یو چم یو په یو مکر کې اچي په یو فریب کې اړوي. رواه ترمذي. دا بل حدیث بیا په دغه کې دی د مسلمانۍ د حقوق دي. یو مسلمان به بل ته اذیت نه رسوي، عار پیغور به نه ورکوي، د هغه عیب جویي به نه کوي. مثال یو سړی دی یو ګناه جن سوې ده هغه توبهګار دی، بیا به سړی هغه ته پیغور نه ورکوي. حدیث کې راځي که چا هغه ته یو عیب یې ووایي پیغور یې ورکوي، د دغه سړي تر مخه به بیا دی په ګناه په هغه عذاب کې بیا دی ګرفتاره کېږي. دی کې راځي چاته به دا اذیت نه رسوي. یو مسلمان ته به عار پیغور نه ورکوي چې یو ګناه یو خطا څه سوي د هغه توبه کښلي هغه به بیا نه وریادوي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر. نبی علیہ السلام یو وخت کې پر منبر باندې کښېنستی پورته سو. فنادا بیا نبی علیہ السلام دا آواز وکړي بصوت رفیع په یو بلند آواز سره وویل فقال یا معشر ای جماعتو من اسلم بلسانی، ای جماعتو من اسلم بلسانه چې چا ظاهري کلمه په ژبه باندې ویلي ولم یبذل ایمان الى قلبه او ایمان یې زړه لره نه تللی. اصل ایمان دغه دی ګوره چې په خوله کلمه نه وایي دا مجاهر کافر بولي، دا ښکاره کافر بولي چې کلمه ګویه نه وي کلمه نه وایي، او چې په زړه کې نه وي دا ته منافق وایي، او چې په دواړه په زړه ته هم ورسېدی هغه نورانیت د اسلام په ژبه هم وي دغه نو مؤمن دی دغه نو مسلم دی. نو نبي اسلام ګوره دا عادت د هغه چا دی چې دا د منافقینو عادت دی چې پر ژبه باندې ایمان وي و زړه ته نه رسېدلی ولدا خلک دي و مسلمانانو تر اذن رسي و دوی ته د پیغور نه ورکوي و دوی ته د عورات د دوی عیب جویي دي نه کوي. که چا دی راولاړ سوی هغه د چا په هغه عیبو پسې ګرځېدی د مسلمان الله تعالی به بیا د ده عیبونه ښکاره کړي پر هغه مقام باندې چې هغه بیا د محشر وي چې هغه بیا انسان نشي پټېدلی. او که چا د مسلمان هغه عیب پټ کړي نو بیا به الله تعالی پر هغه مقام باندې د باندې پرده د ده پر عیبو پر ګناهو وغوړي چې هغه دی ډېر محتاج دی چې هغه د محشر د قیامت ورځ ده. او څوک چې خدا نخسته الله دې موږ وساتي چې څوک وایي الله تعالی اتباع وکړي د یو چا د عورت معنا الله تعالی د یو چا عیبونه ښکاره کوي هغه به بیا رسوا شي که څه د خونې په کونج کې په کور کې دننه ناستې دنیا ته به ښکاره شي. نو نبی اسلام پر منبر باندې وختې فنادا اواز یې وکړي بصوت رفیع په یو بلند اواز سره فقال یا معشر ای جماعت من اسلم بلسانه چې چا اسلام قبول کړی دی بلسانه په ژبه خو وایي ولم یفسي الایمان الى قلبه هغه یې زړه لره نه تېر سوی لا تؤذوا المسلمین مسلمانان ته اذیت به ترې نه رسوي مسلمان دی بل مسلمان نه ظاهري ولا تعیروهم هغه ته دې پیغور نه ورکوي ولا تتبعوا عوراتهم د هغو عیب جویي به نه کوي په عیبو پسې به د چا نه ګرځي د هغې که د چا عیب وي خو ورته وبه وایي چې د یو څوک د یو چا شی شته نه بیا به چا ته غوږ نیسي یا په چا پسې ګرځي یا په چا پسې به تی ګرځي دا دې نه کوي. فانه من یتبع عورة اخیه که یو چا اتباع د چا د عیبو کوله د مسلمان یتبع الله عوره الله تعالی به بیا د هغه عیبونه لڅ کړي. ومن یتبع الله عورته یفزعه او الله تعالی چې د اتبو غواړي خدا نخسته چې د چا عیبونه ښکاره سي یفزعه هغه به رسوا سي ولو فی جوف رحله که د کور ته په یو پټ ځای کې په یو خونه کې په یو کونج کې ناست لا به هم رسوا سي. نو انسان دپاره دا منع دی هغه د دا نه کوي. د بل حدیث کې هم دا راځي چې د مسلمان عزت
ابرو دغه مرزسول د دې مذمت دی چې دا د انسان دپاره چې یو څوک د یو چا دا کوي دا ډېر عظیمه ربا ده دا ډېره لوی ربا ده ربا سود ته وایي سود اصل و دغه زیادت ته ویل کېږي چې د یو چا پر یو چا باندې پور باندې دی په هغې کې زیات پور ځینې واخلي یا د یو چا ته یې قرض ورکړی دی په هغې کې زیادت ځینې واخلي یا یو څوک پر یو چا باندې شی خرڅوي هغه مال کې په هغه پیسو کې په قیامت کې زیاتوب واخلي نو به هر حال یا پیسې ورکړي پر هغو باندې زیاتوب واخلي یعنې وایي ربا سود و زیادت ته وایي او په اصطلاح کې ویل کېږي ربا و دغه ته چې بلا حقه د چا حق اخیستل نو یوه ربا چې ده هغه په مالو کې ده یوه ربا چې ده هغه راځي د انسان په عزتو کې راځي په دې حدیث کې دا راځي هغه ډېره غټه ربا غټ سود دا دی چې د انسان په عزت کې بل څوک لاس واچي د هغه بې عزتي وي دا ولې ډېره لوی ربا ده دا ډېر لوی سود دی وایي هغه سود چې راغلی دی هغه په مالو کې راغلی دی چې بلا حقه بغیر حقه د یو چا حق واخلي دغه سود دی نو پر انسان باندې خو پر خپل ځان څه دی د خپل ځان عزت څه دی تر مال پر چا ګران دی نو چې الله تعالی په مالو کې ربا منع کړې ده سود یې بند کړی دی حرام کړی دی نو په عزت د چا عزت بلا حق اخیستل خو بیخي تر مال خو نو ډېر اشد دی ډېر سخت دی په دې وجه په دې حدیث کې راغلی دی چې ډېره غټه ربا ډېر سود دغه دی چې د چا بې عزتي څوک وکړي وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبی علیہ السلام مبارک کو فرمایل دا صحابي وایي ان من اربع الربا هغه ډېره غټه ربا ډېر غټ سود دا دی الاستطالة هغه لاس اچول دي هغه تعرض کول دي فی عرض المسلم په عزت کې د یو مسلمان بغیر حق دا بغیر حق یې ووایي په حق سره صحیح ده د یو چا پر چا پور باندې دی نه یو خود یو څه خبرې ورته وایي یا دا رقم وي چې هغه یو څوک بغیر د حق پر یو چا باندې شاهدي ادا کړي یا یو مدعي پر بل باندې د ده پر ګواهانو باندې رد کړي جرح کړي دا خو په حق سره یې هغه صحیح ده بغیر حقه د چا پر بې عزتي کول دا نبي علیه السلام وایي د ډېرو لوی سودو څخه هغه سود دی دا بل حدیث په باره کې د غیبت هم د غیبو په باره کې راځي د چا ناحقه بې عزتي کول د چا غوښش کول د چا غیبت کول چې دا ډېر حرام دی ډېر لوی بده ګناه ده حضرت انس وایي نبي پاک صلی الله علیه وسلم وایي په ما باندې چې الله تعالی چې زه وغوښتم چې د معراج سفر په ما کېدی چې زه بالا عالم بالا کې په اسمانونو کې روان وم نو جبرئیل السلام راسره وایي ما یو قوم ولیدی دا نوکان یې د سلورو نوکان یې وو او د اوسپنې نوکان یې وو مخانو غوښې پش کولې ما په معراج کې ولیدل نبی اسلام وایي ما و جبرئیل ته ما جبرئیل دا څوک دی یا جبرئیل دا کوم قوم دی دا څنګه په عذاب اخته دي دا نوکان یې دونه غټ دي د تابنۍ د سلورو یعنې د پیتلو د دغه نوکان یې وو د مخ غوښې پش کولې ما جبرئیل ته ما دا څوک دي ول دا هغه کسان دي چې غوښې د انسانانو خوړلې دي د انسانانو غوښې خوړلې یعنې غیبتونه یې کول یا د چا بې عزتي کولې هغه په دا عذاب ګرفتاري دا ما په معراج په سفر کې نبي علیه السلام وایي ما په هغه سفر کې د دوی هغه مثال ولیدی هغه د دوی حالات مې ولیدی د دغه خلکو چې بلا حقه پر چا باندې تبصرې کول غیبتونه کول غوښش کول بې عزتي کول د چا نبي علیه السلام ما د هغه انسانانو دا عذاب ولیدی وعن انس قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لما عرج بي چې په ما باندې بالا ختم کېدو چې زه بالا ختم به بالا اسمانونو کې زه روانم لما عرج بي ربي چې زما رب العالمین چې زه وتم په ما باندې د بالا سفر وکړي مررت بقوم زه پر یو قوم باندې روانم
لهم د دوی دپاره اظفار نوکانو من نحاسن هغه د دا سلورو د دا اوسپنو نوکانو یخمشون وجوههم د مخانو غوښې په اړولې وصدورهم او سینې یې پش کولې د سینو غوښې په اړولې د دا جګرو غوښې اړولې فقلت ما ورته وویل من هؤلاء یا جبریل ای جبریله دا څوک دي جبریل سلامه دا کوم خلک دي په دا عذاب اخته قال هؤلاء الذین دا هغه انسانان دي یأکلون چې دوی خوري لحوم الناس هغه غوښې د خلکو خوري ویقعون فی اعراضهم او دوی د خلکو په بې عزتۍ کې لوېدلي دي دغه انسانان په دې عذاب باندې ګرفتار دي واخر دعوانا الحمدلله